زمونږ په جامعه کې چې څوک هم څومره هم وړوکی کار کوي باید تشویق شي او ورته مبارکي ورکړل شي، ورته چاچقې وویل شي او خوشحالي اظهار شي، ځکه چې زمونږ جامعه ډېره شاته پاتې ده او متاسفانه کار ورته نه ده شوی. لیکن متاسفانه موږ خلک لرو څوک چې ځان ته جامعې ټیکهداران وایي او په هره موضوع کې دخالت ښکاره کوي، لیکن چې کله هم یو مثبت خبر راځي که هغه څوک یو لایبرري جوړوي د پښتو ژبې کتابونه پکې ټولوي دا پکې منفي خبر راوباسي، که یو څوک یو اپ جوړ کړي د دنیا په سطح باندې یو اپ وي چې هغه واقعا خلکو ته خوشحاله وي دا پکې حتما د یو خفګان ټکی پیدا کوي. نو که دلته یو بل کوم کار کیږي هغه کې به هم دا کار لري او دا یو حسد موضوع ده، دا د زړه مشکل دی او که انسان دغه حالت کې ځان ګوري چې هر سړی یو مثبت کار کوي ته پکې منفي کارونه ګوري، ته پکې منفي طرف ته روانېږي، نو بیا پوه شه چې ته جدي ناروغ یې د زړه او د خپل د حسد او کینې څخه نه جوړېږي. خوشحالي اظهار کا که یو مسلمان یو ښه حالت کې دی او دعا وکړه چې الله ته نورم ښه ورکړي، الله به تا ته امین وکړي، یعنی الله به تا ته بیرته درکړي او ملایکې به تا ته امین وکړي. نو د حسد او کینې چې نه جوړېږي همیشه باید مثبت فکر ولري او په هره خبره کې منفي شیان ویستل دا هم یو ښه عادت نه دی.